د صفر قطي تازه اتلولي او میړانه په کندهار کې د طالب ډلګۍ مشر رحمت په ګډون 42 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه او ورځ د ملي امنیت صفر قطي ځانګړو ځواکونو د کندهار ولایت ارغنداب ولسوالۍ او د کندهار ښار 14مې حوزې په مربوطاتو کې چڼیز عملیات ترسره کړل چې په پایله کې طالب ډلګۍ مشر رحمت، طالب ترهګر محمد لالا، نصر الله مشهور په بیدل، شاه ولی مشهور په ګل، تیمورشاه مشهور په ملنګ او داسې 21 نور نامعلوم ترهګر وژل شوي او 10 تنه نور مرګوني ټپیان شوي دي. وژل شوي طالب ترهګر د کندهار ارغستان ولسوالۍ څخه د کندهار ښار 14مې حوزې ته راغلي وو او د پولیسو په کمربندي پوستو یې برید کړی وو چې د ملي امنیت د صفر قطي د ځانګړو ځواکونو لخوا د دوزخ کندې ته صادر شول. د یادونې وړ ده چې د کندهار ولایت د بیلابیلو ولسوالیو ترڅنګ د ښار په مختلفو برخو کې هم د افغان ځانګړو ځواکونو چڼیز عملیات دوام لري. بلخو افغان ځواکونو غزنی ولایت کې هم 10 طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. افغان ځواکونو د غزنی ولایت مرکز 4مې امنیتي حوزې سیمه کې پر طالبانو عملیات ترسره کړي چې په پایله کې 7 طالبان وژلي او 3 نورې سخت ټپیان کړي دي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.